د ملي ټلویزیون قدرمنو اوریدونکو درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما هیواد خپرونې ته ښه راغلی. زه بختیار اتل یم او د کمرې په برخه کې مې تواب ارمان ملتیا کوي. په دې خپرونه کې موږ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په ښاري ښکلا او دغه راز د ترافیکي اشارو په اړوند د خلکو سره خبرې کوو ترڅو خلک له دغو چارو څومره راضي دي او په ټوله کې د پکتیا ولایت د ګردیز ښاروالۍ څخه او د دوی د فعالیتونو څخه څومره خوشحاله دي. تر خپرونې اخره راسره واوسئ، ملتیا مو وکړئ. د اور جامې په تن لري اوبه ور واغوندئ، د خاورې تا ګلونه سره او شنه ور واغوندئ، د خاورې تا ګلونه سره او شنه ور واغوندئ، د اور جامې په تن لري اوبه ور واغوندئ، د خاورې تا ګلونه سره او شنه ور واغوندئ. د ګردیز ښاریان له موټر چلوونکو څخه غواړي ترڅو د ترافیکي اشارو څخه سرغړونه ونه کړي او په رعایتولو سره یې د ښار په نظم کې پوره برخه واخلي. دوی دغه راز وایي په دې وروستیو کې د ګردیز ښار بڼه تر پخوا بدله شوې او د مارکیټونو په ښکلا کې د مسؤلینو له نورو هڅو غوښتنه هم کوي. پکتیا ولایت یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر څه نه دي ورته سوي، ولې د امارت په راتګ سره پکتیا ته یو څه پام سوی ده. موږ ډېر هیلهمند یو او په دې برخه کې د پکتیا د ښاروالۍ نه هیله لرو چې نور هم دغه ترافیکي اشارو ته د ښاروالۍ نظم او ډیسپلین ته او همدارنګه ښکاري ښکلا ته لا کار وکړي، نو موږ به د دوی له دغو کړنو نه ډېر نور څه زده کړو او همدارنګه دا به د پکتیا لپاره یو ښه زیری وي چې موږ ته په دغه برخه کې نور داسې پرمختګونو شاهدان واوسو او همدارنګه په پکتیا کې موږ وګورو چې د موږ ښار یو څه ښکلا پیدا کړي او له دې ګردون نه انشاءالله له وخت سره خلاص. د ښاروالۍ فعالیت خو واقعا په دا وروستیو کلونو کې د ښاروالۍ فعالیت بیخي زیات کارونه ترسره کړي دي. په پاکوالي کې ډېر مهم رول لوبولی ده. ترافیکي نظم واقعا بیخي زیات ښه رامنځته سوی ده او خلک هم په عموما کې پکتیا ولس چې دا ترافیکي اشارو ته په ډېر ښه توګه مراعات کوي. د پکتیا مرکز ګردیز ته راتلونکي خلک وایي په دې ښار کې غږیزې ککړتیا دوی ته مزاحمت رامنځته کړی دی. د مسؤلینو په خبره د مخنیوي لپاره یې لاس په کار شوي دي. غږیزه ککړتیا لوډ سپیکرونه دا د ولس لپاره ځینې خلک رواني تکلیف لري، مشکلات لري. هغه کوم څوک چې راځي ښار ته خبرې کوي، یعنې د غږیزې ککړتیا دومره تاثیر اچولی چې هلته څوک په خپله خبره نه سره پوهېږي. کاروبار خو هر رقم کېږي، ول مسؤلو چارواکو مو هیله ده چې دې په ستونزه کې جدي اقدام وکړي. دا رښتیا هم غږیزه ککړتیا د خلکو لپاره ډېرې ستونزې او مزاحمت جوړ کړی ده په ښار کې. ځینې دکانداران چې هغه په خپلو د سودا د خرڅولو لپاره بېلابېل لوډ سپیکرونه لري، په هغوی کې چغې یا نارې وهي، نو د خلکو لپاره ډېر مزاحمت جوړ کړی ده. د خلکو لپاره دا یو ډېره مزاحمتي وسیله ده، ځکه چې بېلابېلې ناروغۍ یا رواني ناروغۍ د خلکو لپاره پېښوي، نو دا ډېره مزاحمتي وسیله ده د خلکو لپاره. دا غږیزه ککړتیا ډېره یوه تاواني ککړتیا ده، ځکه چې د خلکو لپاره بېلابېلې ناروغۍ، بېلابېل شور ماشور په ښار کې جوړ کړی وي، خلکو لپاره مزاحمت کوي. خلک چې په ښار کې د ټلیفون نشي پورته کولی په دې خاطر چې غږیزه ککړتیا وي، شور ماشور وي، هغه غږ چې دوی اوري په سم توګه یې نشي اورېدلی. نو که چیرې دوی دا غږیزه ککړتیا ورکه کړي ښاروالي ریاست، نو د خلکو لپاره ډېرې ګټې لري. د مرکز اوسیدونکي د ګردیز ښاروالۍ کړنې ښې بولي او زیاتوي د ښار پاکي ته پاملرنه شوې، خو په خبره یې چې باید راټول شوي کثافات له ښار لرې په مناسبو ځایونو کې ځای پر ځای شي. مسؤلین وایي د همدې کار په ترسره کولو بریالي شوي، خو وایي یاده چاره به لا نور هم وغځوي. په ښار کې د بې ځایه کثافاتو اچولو ستونزې دا دي چې یو خو ګرمي موسم ده، مرضونه اضافه شوي دي او مشکلات دي، نو له خلکو مو هیله ده چې بې ځایه کثافات نه غورځوي او ورته ټاکل شوي ځایونو ته یې باید ورسوي. او د ښاروالي نه هم دا هیله ده چې ښاري خلکو ته ورکشاپونه ورکړي، ذهنیت سازي وکړي چې دا خلک بې ځایه کثافات نه اچوي. خلکو نه دا هم دا هیله ده چې کثافات په خپلو مشخصو ځایونو کې وغورځوي، او دکاندارانو څخه دا هم دا یوه هیله ده چې په خپلو دکانونو کې د خپلو دکانونو سم د حفاظت ته خیال وساتي، د هغوی د پاککارۍ ته خیال وکړي، او هغه کوم
کثافات چې دوی دوکانونه مخې ته پراته وي دی راټول کړي او په ښار کې په مشخص ځای چې د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوی وي هغلته واچوي. دی خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ د لمر د ډوبېدلو سانه ډېره شوه اوږده د لمر د ډوبېدلو سانه ډېره شوه اوږده داستان د یوه نوي لمر خاته ور واغوندئ دی خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ. په هیواد کې د 1402 کال په پای کې د ټکسیانو د رنګ پروسه پیل شوه. پکتیا کې د کابل اډې ځینې ټکسیانې په همدې ځانګړي رنګ سره رنګ شوي. موټر چلونکي وایي د ټکسیانو په پیژندلو کې یې رنګ ګټور تمام شوی دی. ورته مهال د ولایتونو تمځایونو کې موټر چلونکي د دوی د وړونکو خلکو لپاره د ځینو اسانتیاوو غوښتنه هم کوي. دغه اقدام چې اسلامي امارت ته د ټکسیانو په باره کې کړی ده دا یو ډیر نیک اقدام ده ځکه چې شخصي موټر کې به سوارلۍ تللې دغه معلومات نه کېده. دا هلته ثبت شوي موټرې دي او د اډې موټرې دي نه چاته تاوان ورسوي. دا ملت ته ډېره غټه فایده ده هم خلکو ته هم موږ ته سهولت ده او جومات باید دلته راته جوړ سي او بل دلته د مسافرو د اخباره یو د کېناستا ځای موږ ته دلته جوړ سي د اودسو ځایونه جوړ سي جومات جوړ سي. دغه موږ له حکومت نه دا غوښتنه کوو. اور جامې په تن لري اوبه ور واغوندئ دی خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ دی خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ د اور جامې په تن لري اوبه ور واغوندئ دی خاورې ته ګلونه سره او شنه ور واغوندئ. د ګردیز ښاروالۍ مسؤلین د ښار پاکي برخه کې د ګړندیتوب خبره کوي او وایي د ښار ښکلا په موخه یې هم چارې پیل کړي او ډېر ژر به په یاد ښار کې د څلور لارو ښکلا او د شپې لخوا د سړکونو روښانه کولو په موخه هم لاس په کار شي. د ګردیز په ښار کې مو د ګردیز د مارکیټونو مالکین راوغوښتل د هغو سره مو ګڼ مجلسونه وکړل د ګردیز د ښار د ښکلا په خاطر باندې. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې د ګردیز ښار د ټولو مارکیټونو مالکینو دکاندارانو په ډېر اخلاص باندې زموږ سره د مارکیټونو دکانونو الکوبان ومنلو او عملا الکوبان شروع شو. د ګردیز ښار مرکزی ساحه اکثره مارکیټونه او دکانونه په ډېر ښایسته ډیزاین باندې الکوبان شول او دغه لړۍ اوس هم دوام لري ان شاء الله العزیز. کومې پاتې ساحې د ګردیز د مرکزی ساحې چې دي پاتې ساحې به یې په لنډ راتلونکي کې ټول بازار به الکوبان شي او د کومې ساحې چې الکوبان شوي دي د ټول ښار ښکلا ته یو مثبت تغییر وروستلی. هغه کسان چې ډېر وخت ښار ته نه وي راغلي اوس چې نه وي راشي ښار یو بل قسم ورته معلومیږي. دغه قسم نه یوازې چې الکوبان دی بلکې د ګردیز په ښار کې په لنډو ورځو کې به ان شاء الله موږ چوکونو باندې کار شروع کو چې دا هم په د ښار په ښکلا کې یو مهم رول لري. ان شاء الله چوکونه به په ډېر ښه معیار باندې ورغوو جوړ به کو او دغه قسم د ښکلا نور کوم کارونه چې دي لکه د برق لایټینګ هغه باندې مو عملا کار شروع کړی. د ګردیز ښار ډېر روښانه او رڼا وي په شپه کې. الحمدلله د ګردیز ښار اوس د هغو ښارو په درجه کې دی لکه کابل یا ډېر پرمختللي ښارونه چې دي هم د شپې د طرفه ډېر روښانه دی او هم په ښکلا کې تقریبا دغو پرمختللو ښارونو په اندازه باندې دی او هم په تنظیفي چارو کې اوس د ګردیز د ښار نه د مختلفو ساحو نه د ورځې او د شپې موږ تر 100 موټرو پورې کثافات ټولوو. نو په یوه لښتي کې یا په یوه ساحه کې کثافات د یوې ورځې نه هم زیات نه پاتې کېږي. نو الحمدلله ښار اوس په نسبت پخوا ته ډېر پاک شوی دی. د ګردیز ښاروالۍ چارواکو په وینا په ښار کې د لاسي توکو پلورونکو لپاره د نوي غرفو د کېښودلو چارې پای ته رسېدلې چې ورسره به ګڼو ځوانانو ته د ښې کوچنۍ سوداګرۍ زمینه برابره شي. دوی د غراض له هټیوالو څخه غوښتنه کوي ترڅو د ښار په پاک ساتلو کې ورسره همکار پاتې شي.
د یو انهابیتات موسسې له طرفه نوي غرفې جوړې شوې. هغه مو په ښار مرکزي ساحه کې منظم کېښودې. په مرکزي ساحه کې د کراچیو ډېر ازدحام و، پیاده روونه بند و، سړکونه بند و، خلکو ته مزاحمت و. کله مو چې دا غرفې راوړي دي، هغه خلک چې کراچۍ دلته درولې وي، کراچۍ جمع شوي دلته اوس نشته، نو ښار په نظم شوی دی او خلکو ته مو یوه ښه زمینه د کار برابره شوې ده. مخکې به کراچۍ ته ولاړ وو، د لمر نه، باران نه، د دوړې نه به خوندي نه وو. اوس د باران او لمر نه خوندي دي. هغه مال کوم شی چې ورسره دی هغه هم لمر او باران نه خرابوي. غرفې دي په ډېر لږ قیمت مو دوی ته په اختیار کې ورکړي دي. ښاریان ډېر خوشحاله دي او د ښار په نظم کې هم ډېر مهم رول لوبولی دی. د ګردیز ښار د اوسېدونکو نه مو دا هیله ده چې د ښار په پاک ساتلو کې زموږ سره همکاري وکوي. د ښاروالۍ د تنظیف عمله نشي کولی چې په یوازې تن باندې ټول ښار پاک وساتي. د ګردیز ښار کې عامه پوهاوی نه دی شوی. سبزي فروشان، دکانداران د خپلو دکانو کثافات، سبزي فروشان د خپلو سبزیو کثافات بیالو لښتیو ته غورځوي. د هغو نه کثافهدانۍ جوړې کړي، کورو والا کثافات په کثافهدانۍ کې نه غورځوي. نو د ښاریانو نه مو دا هیله ده چې د کثافاتو په ښه مدیریت کې د ښار په پاک ساتلو کې چې دا یوه شرعي موضوع هم ده. پیغمبر علیهم السلام په دې امر کړی دی چې خپل کور، ښار، ځان پاک وساتئ او دا د ایمان یوه برخه ده. نو د ښار په پاک ساتلو کې د ښار نه مو هیله ده، هغه که د پوهنتون محصلین دي، د مکتب شاګردان دي، د مدرسې طالبان دي او دکانداران دي، ښاریان دي، عام ولسونه دي چې د ښار په پاک ساتلو کې زموږ سره همکاري وکوي. او دویم دغه د سرسبزۍ په مورد باندې موږ په بازار کې ګڼې ونې کېنولي دي، ګلان دي. د هغې په اوبه کولو کې موږ ډېر کوشش کوو، هغې په آبیارۍ کې د دې په ساتلو کې زموږ سره همکاري وکوي. د خاورې تا ګلونه سره او شنه ور واغوندئ، ای ګورې در غځېږي د سپېرو نظر یو لاس، ای ګورې در غځېږي د سپېرو نظر یو لاس، نرګسو ته ازغي ازغي باڼه ور واغوندئ، د خاورې تا ګلونه سره او شنه ور واغوندئ. د پکتیا ترانسپورت ریاست چارواکي په دې ولایت کې د ځینو ټاکسیانو رنګ یوه ښه چاره یادوي او دوی وایي دا به د غلا، قاچاق او نورو جنایي جرمونو په کمښت کې هم ګټور وي، ځکه د ټاکسیانو په پیژندلو کې پوره مرسته کولی شي. خو ډېره ګټه یې کړې ده، یوازې د ترانسپورت ریاست نه، یوازې د موږ عوایدو ته نه، بلکې ترافیکو ته ډېره ګټه کړې ده. د غلا د سورلۍ مخه نیول شوې ده او د هغه غیر قانوني موټرو مخه نیول شوې ده چې په هغې کې د قاچاق یا د نور جنایي جرمونو احتمال وي، د هغو ټولو مخه نیول شوې ده. او اوس خو تقریبا تر ډېره حده پورې د قانون تطبیق کېږي، تطبیق شوی دی او ډېره ګټه یې کړې ده. یو هغه اډې لرو چې هغه د شخص دی، د شخص سره مو قرارداد کړی دی، په هغه اډو کې موږ په قراردادي باندې دا خدمات لازمي کړي دي، هغه یې راته کړي دي. فرضي مثال لکه د خوست اډه چې په هغې کې د زنانو دپاره انتظارګاه، د لمانځه ځای، د اوداسه ځای، د اوبو هغه انتظامات شوي دي. یو قسم اړې دي چې هغه د دولت یا د ښاروالۍ دي چې موږ په هغې کې د ښاروالۍ سره قرارداد کړی دی. فرض مثال لکه د کابل اډه، په هغې کې ښاروالۍ موږ ته منلي دي او هغه خدمات یې منلي دي چې نن یا سبا به شروع شي، چې هغه به د موټرو دپاره سیابان هم جوړېږي، انتظارګاه، جومات، ټول سهولتونه به برابرېږي. د پکتیا ترافیکو مدیریت چارواکي بیا په ښار کې د ترافیکي نښو د نصب ترڅنګ د 19,000 موټرونو په منځ کې 7,000 ته د اسنادو د ورکړې خبره هم کوي. ترافیکي اشارو لګول، نصبول، لغنه را په دې خوا باندې په بازار کې د ترافیکو کوم تاسیسات چې د هغوی رنګول او لغنه را په دې خوا باندې د ترافیکو مدیریت اوس وخت لپاره موږ د ریاست نه ټول ولایح را نقل کړي دي، خو انشاءالله په لنډ وخت کې به هغه موږ منظم کو، په لویو لارو کې به یې ودروو. او لغنه را په دې خوا باندې د سږ کالې د پاکستان لاس یا ښي لاس موټرو وخت تقریبا پروسه 3 میاشتې تمدید شوله چې د هغوی لپاره به بیرته دوباره هغه کوم موټرو چې ټیکر اخیستی دي جواسر
او پلیټ ورته ورکول کیږي. عامه پوهاوی چې دا دلته زیاتره د چې خلک دي چې هغه بيخي له سره پورې لایسنس نه لري. هر څوک چې لایسنس نه لري ډرایور د هغه ته عامه پوهاوی نشته ځکه هغه له ترافیکي قوانینو سره بلدتیا نه لري. دلته موږ تعلیم او تربیت اداره لرو، شعبه لرو، امریت لرو. دغه جنې عامه پوهاوی ورته ورکول کیږي او هغه څوک چې ترافیکي اشارې نه مراعات کوي دلته موږ طریقه پورې وسایت تر څو پورې چې د ترافیکي قوانینو سره بلدتیا پیدا کړي. اور جامې پتن لري او بور واغوندي دی خاورې تا ګلونه اسرا او شنور واغوندي دی خاورې تا ګلونه اسرا او شنور واغوندي د اور جامې پتن لري او بور واغوندي دی خاورې تا ګلونه اسرا او شنور واغوندي دی خاورې تا ګلونه اسرا او شنور واغوندي د دنګه د خیالونه څانګې څانګې مصري د دنګه د خیالونه څانګې څانګې مصري ذوقونو تا وزري د مرغ ور واغوندي دی خاورې تا ګلونه اسرا او شنور واغوندي د اور جامې پتن لري او بور واغوندي دی خاورې تا ګلونه اسرا او شنور واغوندي. د ملي ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا وه زما هیواد خپرونه چې ما بختیار اتل او زما د کمرې ملګری تواب ارمان را سره ملتیا کوله. تر بیا او نور خپرونو هر چیرې چې وئ ښاد آباد او بریالي اوسئ.